اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما شائستہ گران و خواندون انشاءاللہ نن ستاسې حاضر بواخم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالیہ حمید، عابدہ احمدی، عابدہ عباسی، عابدہ بیگم، عابدہ این، عابدہ پردیس، عابدہ رحیمی، ادینہ، عدیلہ الکزئی، عدیلہ علیزئی، عدیلہ راسخ، آئینہ غبین، عافیہ انصاری، عفیفہ کریمی، اکبر زادہ، افشان رحمان، افشین، احمد خان احمدی، ایمن خان، عائشہ امیری، عائشہ عزیزی، عائشہ حسین، عائشہ عرفان، عائشہ سیدی، عجب سلطانہ، اجوا خان، عالیہ عزیزی، عالیہ بخت، عالیہ محمد، علینہ کبیر، عالیہ درانی، الماس اختر، الماس غفور، الماس ساحلی، الماس ظاہر، الماس محمد، امینہ گل، امینہ محمد، امینہ بوپل، آمنہ جمیل، آمنہ شاہ، امرا سید، امرضیہ، انم گل، عنایہ، انجلا کرزئی، انیلا، انیسہ قیومی، انجم، عقیلہ، افضل، امرخیل، عارفہ صدیقی، عارفہ نوری، آرزو سرفراز، آرزو صفی، اسیہ عطا، عاصمہ متین، عصمت، آسیہ عطا، آسیہ بی بی، آصفہ خان، آسیہ، اسما فاروقی، اسما گل، اسما حکمل، اسما اعجاز، اسما خان، اسما سنگزئی، اسما اللہ، عطیفہ مسزئی، عائشہ علی، عائشہ انصاری، عائشہ فضلی، عائشہ فضل، عائشہ حیدر، عائشہ حسین، عائشہ ماریہ، عائشہ رحمانی، عظیمہ، عزیزہ کاکر، عزیزہ میمن، عزیزہ پوپل، عزیزہ رسولی، عزیزہ شاہی، عزیزہ وہاب، عظمت رحمان، عذرا خان، بادشاہ سردارہ خان، بدریہ عبدلی، بدریہ حرم، بغدانہ، بہار چمن، بختی نصیبہ، بختمینہ، معروفی، بصیرہ پوپل، بسمینہ، بسنمہ، بہیر الدین، بسنور، امان الدین، بی بی فاطمہ، بلقیس انوری، بی بی مریم آغا، بی بی رابعہ یوسفزئی، بی بی عبدلی، بی بی علانور، بی بی امینہ عبدالصمد، بی بی آسیہ رحیمی، بی بی بسمینہ ہاشمی، بی بی فرشتہ، بی بی فائزہ، بی بی گل، بی بی ہادی، بی بی حاجرہ، بی بی حلیمہ، بی بی حمیدہ، بی بی حنیفہ، بی بی کریمہ، بی بی خدیجہ رحیمی، بی بی خالہ، بی بی لیمہ محمدی، بی بی مریم آغا، بی بی مرزقہ، بی بی نفیسہ ہوٹھاک، بی بی پروانہ، بی بی پروانہ خالق، بی بی رحمانی، بی بی رازیہ، بی بی رقیہ نیمی، بی بی روشان توتخیل، بی بی سکینہ توتخیل، بی بی سارہ اخلاص، بی بی سیمی، بی بی شبانہ، بی بی سبحانیہ، بی بی زینب، بی بی قریشی، بشنا عامر، بشنا نورزئی، بشنا بی بی، بشنا رحیمی، بششت جنسید، بشرا بی بی، بشرا ہدایت، بشرا کلیم، بشرا خان، دستورہ تنائی، دیبا جنید، دیبا ترقی، دیوا سعادت، دیوا یوسفزئی، دلجان اسکزئی، دلشاد دلارہ نوری، دلشاد در عصمت، دوری مفازات، الہہ روحانی، ایمان علی، ارم خان، فہیمہ ناصر، فہمیدہ رغبت، فائزہ عالم، فائزہ علی، فائزہ بیوی، فلکیہ، فرح ارشد، فرح ناز، فرحانہ، فرحت بی بی، فریدہ احمد، فریدہ احمدی، فریدہ بصیر، فریدہ حیدری، ماہر، فریدہ خان، فریدہ مسعودی، فریدہ شاہین، فریدہ سلیمان، فریدہ ترین، فریدہ توقی، فریدہ یونس، فریدہ زیار، فریحہ، فرشتہ احدی، فرشتہ امانی، فرشتہ رشید، فرشتہ سیدی، فرشتہ وزیر، فاروق ناز بی بی، فرزانہ فرزانہ توقی ارزوئی، فاطمہ یوسفزئی، فاطمہ مرزا، فاطمہ احمدی، فاطمہ فہیم، فاطمہ نجم، فاطمہ رزمل، فاطمہ صاحبے، فاطمہ توتخیل، فاطمہ شہریار، فاطمہ صفی، فوزیہ باز، فوزیہ ہاشم، فوزیہ نعیمی، فوزیہ سباون، فوزیہ حسین، فوزیہ رؤوفی، فوزیہ ہاشمی، فوزیہ نورزئی، فوزیہ پوپل، فوزیہ تاجک، فرشتہ احمدزئی، فرشتہ کاکر، فوزیہ غزل روحانی، غزالہ گل، غزالہ شاہ گٹھئی سلطانی، گٹھئی شنواری، گوارا، گل عبدلی، گل چہرہ سنگزئی، گل گٹھی حمیدی، گلمان، گل ساغا، گل سکا فیض محمد، گلالی مارکزئی، گلالی احمدی، گل بشرا ریان، گل فام سمد، گل گٹھی گریمی، گلیرانہ، گل جمال، گلناز بی بی، گل رینا احمد، گل سنگا، حبیبہ علی، حبیبہ اقبال، ہدیہ نویز، ہادیہ سید، حدیجہ خان محمد، ہدیہ حفیظہ ضیاء، حفصہ خان، حفصہ ظریفی، حاجرہ عزیزی، حاجرہ ارمانی، حکیمہ شاہی، حلیمہ ایوب، حلیمہ کاکر، حلیمہ نورزئی، حلیمہ پردیس، حلیمہ پوپل، حلیمہ لودن، حمیدہ لودن، حمیدہ عبدلی، حمیدہ آفریدی، حمیدہ صادق، حمیدہ احمد،
حمیدہ نظری، حمیدہ پوپل، حمیدہ ولی، حریبہ احمدی، حسنت حبیب، حسیبہ زاہد، حسینہ حسینہ کاکر، حشمت آرا، حسینہ عزیزی، حسینہ جلال، حسینہ نعیمی، حیا بارکزئی، حیا نور، ہیلا روحانی ورداک، ہلئی، ہینا جان ببرخیل، ہجرت بی بی، ہلالہ حمیدی، ہینا احمد، ہینا امان، ہینا گل، ہینا ہدایت اللہ خان، ہینا زیب، ہیرا، حسی بہیر حکمل، حسی صالحی، حسی اولوی، حسی مسمن، حسنہ غازی، ہدا اکمل، ہما علی، ہما ہتک، ہما خان، حمیرہ دلیلی، حریہ سمی خان، حسن آرا پوپل، حسنہ زیب، حسنہ عالم، حسنہ علی، حسنہ کاکر، حسنہ خلیل، حسنہ پوپل، حسنیہ رحمت، حسن بیگم، الہام ارشد، اقبال بیگم، اقرا خان، اقرا شپور، ارم خان، عشرت رشید، جان محمد، جمیلہ احمد، جمیلہ بارکزئی، جمیلہ بی بی، جمیلہ گلمنی، جمیلہ محمد، جمیلہ صفی، جمیلہ صالحی، جمیلہ ہاشمی، جمشید فاروق، جنت بی بی، جنت جاسمین زمان، جویریہ خان، جویریہ جواہر بی بی، جویریہ محمد ایاز، جہاندیہ بی بی، کاجرہ الکوزی، کلثوم ارمانی، کلثوم بی بی، کاملہ نوری، کریمہ ہاشمی، کریمہ امینی، کریمہ بارکزئی، کریمہ خان، کریمہ نوری، کریمہ نذیری، کوثر بی بی، خدیجہ احمدی، خدیجہ بی بی، خدیجہ جہانی، خدیجہ جاوید، خدیجہ نصری، خدیجہ رحیم، خدیجہ انوری، خیر النساء، خائصہ خوگیانی، شپور، خالدہ فضلی، خالدہ ہادی، خالدہ جلیلی، خالدہ سلیمان، خالدہ وفا، خاطرہ غلام، خاتون ہاشمی، خاتون خولہ پائزی، خیالہ دورانہ، خضران، خوشبخت سنبل، خن خفا، کرامت ناز، کبرا، کچی احمد، کچی کاکر، کوگل رغبت، لائبہ شپور، لائبہ ظہور، لیلہ الکوزی، لیلہ بی بی، لیلہ اشتیاق، لیلہ جلالی، لیلہ خان، لیلہ شاہ، لیلومہ احدی، لیلومہ احمدی، لیلومہ فاروقی، لیلومہ کاکر، لالبابو نیازی، لشتہ شاہ، لطیفہ بی بی، لطیفہ درانی، لطیفہ حسن، لطیفہ صدیقی، لیلومہ فضلی، لیما لیدا شرزئی، لیلو لیما میاں، لبنہ خان، لبن، مدیحہ نور، مدیحہ سبحان، مدیحہ گل، مدیحہ مسعود، مدیحہ طلہ عائشہ، مدینہ اختر، مدینہ عامر، مدینہ ظریف، مفیزہ، ماہا، محبوبہ، ہلال، محگل، اریخل، ماہنور عالم، ماہنور شہاب، ماہرخ خان، مہتاب ملک زئی، میمونہ ریاض، ملائکہ علی، ملائکہ نور، ملالہ فولادی، ملالی رحیمی، ملالی شاہ، ملکہ کاکر، ملغلرہ عالم، ملکہ باور، ملکہ ہلمندی، ملکہ مجید، ملکہ نوری، ملکہ سراج، ملکہ یوسفی، ملکیت، مناہل کمال، منہا علی، مرینا خان، مرحمہ احمد، ماری نصیری، ماری نجازی، ماریا علیزئی، ماریا انصاری، ماریا عقیل، ماریا حاجی بشیر، ماریا خان، ماریا متین، ماریا نافع، مرجان احمدی، مرجان فیاض، مرجان خان، مرجان طاہر، معروفہ ماموزئی، مروہ علی، مروہ گل، مروہ جنید، مروہ کاکر، مروہ خان، مروہ نورزئی، مروہ رشید، میری کرزئی، ماریا عابد، مریم بی بی، مریم حضرت، مریم نثار، مریم سادات، مریم یعقوبی، مریم مرضیہ احمدی، مرزوقہ، مشال فاروقی، مشال حمید، مشال حسیب، معصومہ سعیدی، معصومہ سنظر، مسعودہ فیضی، مستوریہ خان، معاویہ وفا، میمنہ، مینا محک، مہناز بیگم، مہرین یونس، مینا خان، مینا سحق، مینا وارث، محبہ، محسنہ، منى زردان، مسکا، مبشرہ عبیدی، ممتاز بیگم، منیبہ گل، منتہا احمد، مرسل زاہد، مسلمہ رحیمی، مزدلفہ FNU، مسگان حمیدی، نبیلہ توخی، نبیہ صالحی، نبیلہ خان، نبیہ ترین، نبوت بیگم، نادیہ گل، نادیہ امیری، نادیہ بی بی، نادیہ حبیبی، نادیہ ابراہیمی، نادیہ جالہ، نادیہ محمود، نادیہ سید، نادیہ توخی، نادیہ زاہد اللہ، نادرہ پشتون، نجیبہ استنکزئی، نادرہ خجان، نادرہ خان، نائمہ بی بی، نعیمہ نورین، نفس گل، نفیسہ ترین، نگینہ لکنول، ناہید خان، نائلہ حسین، نجیبہ جاجی، نجیبہ افغان، نجیبہ علیزئی، نجیبہ مومن، نجیہ انور، نجیبہ
بختیار، نجیبہ کاکر، نجیبہ منصف، نجیبہ نوری، نجیلہ پوپل، نجمہ علی، نجمہ بی بی، نفیسہ نیامی، نرگس رحمان، نرگس ارمانی، نرگس نادری، نسیم بیگم، نسیم خان، نصیبہ رسولی، نصیبہ یار محمد، نسیہ خان، نسیم خان، نسیمہ شرزئی، نصرہ بیگم، نصرت بی بی، نسرین اختر، نسرین شاہ، نوید جیلانی، ناودہ ہادی، نیب تاج، نزاکت جاوید، نزاکت شاہ، نازنینہ مہردل، ناظرہ فاروق، نازش ترین خان، نازیہ اختر، نازیہ علی، نازیہ معاذ، نازیہ رستی، نظیفہ اختر، نظیفہ نوری، نذرانہ بی بی، نیلم پری، نیلم زلاور، نیلوفر، نیدا علی، نیلم رستانی، نیلو ترین، نیسا گل اختر، ندیہ بی بی، نور حبیبہ، نور جہان، نورہ امیر، نورہ حسیب، نورہ خواہ، نوریہ عبداللہ، نوریہ انور، نوریہ بہاری، نوریہ نور، نوریہ شاہدزادہ، نوریہ وعیزی، نور جہان عمر، نوریہ ایچ، نورین بی بی، نوشین مشتاق، نوشین محبوب، نصرت بیگم، نوریہ رفیق زادہ، نلگسہ، نوریہ علومی، نصرت کمال، پاچا بی بی، زلاور، پیکی فاروق، پاکیزہ اختر، پلوشہ بی بی، پلوشہ سعدت، پلوشہ شہزاد، پلوشہ پری جان، پری شہزاد، پرستان مسال، پرملا، پرسینہ، پروین بیگم، پروین بی بی، پروانہ احمد، پشتنہ، پشتون بارکی، پیندہ فولادی، پیگلا، روشانہ وصیفی، پوپی فرزانہ، قدریہ پوپل، قدریہ توخی، قدریہ گل، قمر جہان، قمر النساء، قمر جان، کبرا، رابعہ، رفا اوتاکی، رافیہ دفاع، راحت، راحل الیاس، رحیمہ صاحبزادہ، راحل صفی، راحلہ محمد، رحیمہ مسعود، رحیمہ نائمی، رحمانیہ ہادی، راجہ عزیزی، رنگینہ عمر، رنگینہ کاکر، رنگینہ رانی خان، رشیدہ بیگم، رشیدہ اقبال، راضیہ فیض، راضیہ حکمل، راضیہ کریم، راضیہ خان، راضیہ شاہ، رزمہ، ریدا علی، لیما خان، ریحانہ عبداللہ، ریحانہ جان، ریحانہ لطیف، ریحانہ محسن شاہ، ریحانہ مغدین، ریحانہ شیخ، ریشمہ امتیاز، رینا رسولی، ریحانہ پوپل، ریحانہ سیدزادہ، ریاست، روبینہ، روحیہ علی، روحانیہ رحیمی، روحینہ الکوزی، روحینہ سادات، روما خان، روما یعقوبی، رومیسا عمیر، رومان احمد، رونا پوپل، رونا کریمی، رقیہ نظری، روسا اللہ نور، روشن آرا، روشنہ محمد، رویا البانی، رویا کاکر، رویا نیازی، روزیہ مونس، روزینہ بی بی، روبینہ خان، روبینہ بی بی، روبینہ ملک، روبی عثمان، روبی شنواری، رقی، رنگینہ صدیق، رقیہ بی بی، رقیہ بی بی، رقیہ ورداق، سامیہ حسین، صبا امیری، صبا خان، صبیرہ غیرت مند، صبرین حسین، سبزہ جمالی، صدف مقصود، سعدیہ عالم، سعدیہ انوری، سعدیہ خان، صدیقہ پوپل، صدیقہ عالمیار، صدیقہ احمدی، صدیقہ عطل، سعیدہ بیگم، سعیدہ گل، سعیدہ زمان، صفا حسیب، صفا ہوٹاکی، صفا کاکر، صفا صاحبی، صفا سلطان، صفا بیگم، صفا حکمل، صفیہ سلام، صفیہ محمدی، سفینہ حکمل، صفورہ نواز، صفورہ جمال، سہار ظہور، صحیبہ الکو، صاحبہ گل، سہرا رفیع، سہرا رحیمی، سائمہ اسد، سائمہ بی بی، سائمہ ناز، سائمہ صفی، سجل خان، سکینہ دلیل، سکینہ نورزئی، سلیمہ احمد، سلیمہ فاروق، صالحہ کاکر، صالحہ مشرقی، سلیمہ رحمان، سلینہ احمد، سلینہ الانور، سلمہ احمد، سلمہ بخش، سلمہ حمید، سلمہ پوپل، سلوہ، سمیرہ عرفان، سامیہ ہادی، سمینہ پیر، سمیرہ محمدی، سمرہ میون، سمرین انور، سمرین نواب، ثنا احمد، ثنا گل، ثنا حبیب، ثنا حکیار، ثنا اظہار علی، ثنا خان، ثنا سلمان، ثنا آزاد، صنم نجیب، ثانیہ بی بی، ثانیہ حضرت، صفیہ بی بی، ثقیبہ بی بی، سارہ عزت اللہ، سارہ نیکمت، سعیدہ، صدیقہ شکوری، سیما اکبر، سیما عزیزی، سیما گل، سیما جان، سیما ساجد، سیمینہ، سیوا بی بی، سراج بیگم، ستارہ فیضی، ستارہ فلزی،
شبانہ خان، شبنم احمدی، شبنم بی بی، شاداب بی بی، شفیہ نوری، شفیہ احمد، شفیقہ خان، شفیقہ صادق، شفیقہ صالحی، شگفتہ فوزان، شگفتہ علی، شغولہ احد، شاہین بی بی، شاہدہ علی، شاہدہ جسزئی، شاہدہ میاں، شاہدہ صفی، شاہی کمالہ خان، شہلہ گل، شہلہ نوری، شہلہ تخیل، شہمین اختر، شہناز، شائمہ بادشاہ حسین، شائستہ الدین، شکیلہ بی بی، شکیلہ زازی، شکیلہ بارے، نجیبہ نوری، شالہ توخی، شالہ قدوسی، شمع بی بی، شمیم آرا، شمیمہ حسین، شمیم بہادر، شمع بی بی، شمساد اکبری، شمسیہ فیض، شمسیہ فضلی، شمسیہ مشرقی، شاپری وفا، شریفہ حمید، شریفہ شفیقی، شازیہ درانی، شزمہ ارشد، شیلہ افشر، شیمہ صابر، شہناز خان، شہناز شوکت، شیرینہ عثمانی، شیرینہ سروری، شفیقہ نوری، شکلہ یوسفی، شکریہ اکبری، شگلہ لطیفی، شگوفہ ورداق، شجاع اعظم، شکریہ فدا، شکریہ گل، شکریہ حکیمی، شکریہ ہٹاکی، سدرا خان، سدرا رحیم، سدرا سنان، سیما ہٹاک، ستارہ جان، سبحانیہ، صوفیہ عنایت، سہیلہ عزیزی، سوما ابراہیمی، سمیہ خان، سمیہ بی بی، سمیرہ سوزان، سپوجمئی حکمت، سپوجمئی قاسمی، سپوجمئی احمد، سپوجمئی شاہی، ستوری حلمندی، سدیہ صفی، صفیہ نعمت اللہ، سہیلہ بلال، سلطانہ بشیر، سلطانہ ہمدرد، سمیہ گل، سمیہ حسین، سمیہ شاہ، سمیرہ بی بی، سنبل عرفان، سندس، سریہ حکمت، سویرہ ریاض، سیدہ پلوشہ اقبال، سیلہ بیگم، سائمہ خان، تبسم قدیر، طاہرہ ساجد، تہمینہ پوپل، طائبہ نصیری، تاج بیگم، تلوسہ کاکر، تمنا کریمی، تمنا پوپل، تمنا وحیدہ سعید، تنزیلہ خان، تقدس ارشاد، تقوی ارشاد، تسلط ریالی، تسلیم اختر، توحید ناز، الفت انور، الفت خان، الفت ریاض، امامہ مسرت، امہانی نواز، امنہ خان، عروج حسیب، اسرا، عظمہ بی بی، عظمہ خان، عظمہ نواز خان، وفا عبید، وحیدہ کاکر، وحیدہ بی بی، وحیدہ درانی، وحیدہ خان، وحیدہ محمدی، وجیہہ نور، وجیہہ رشید، وجیہہ وفا، وجمہ پوپل، ولی رحمت، ولولہ میاں، والناس، ورشا اعجاز، وسینہ نعیم، وسیلہ احمد، ورشمنہ بارک، رنگا ایوبی، یاقوت روحانی، یاسمین یوسفی، یاسمین خان، یاسمین قدیر، یسرا بی بی، یسرا اختر، زاہدہ کوکی، زہرا عبدلی، زہرا اکرمی، زہرا منان، زیب النساء، زیدہ، زینب القوزی، زینب عنایت، زینب آرا، زینب بی بی، زینب قاسم، زیتون بی بی، زکیہ محسود، زکیہ نصیری، ذکیرہ سید، زکیہ زلا آزاد، زلیخا کاکر، زلانہ امین، زالی سروری، زمرود خان، زرجملہ، زرگنہ بارکزئی، زرگنہ الکوزی، زرگنہ عزیزی، زرگنہ سروری، ظریفہ، زرینہ منظور، زرینہ نوری، زرینہ زرزئی، زرلشتہ عثمان، زرمینہ بی بی، زرمینہ ایوبی، زرمینہ بی بی، زرمینہ نصرت، زرمینہ صفی، زرمینہ شاہ، زین خان، زیبا زینت بی بی، زہرہ فیضی، زہرہ خان، زلیجہ صادق، زبیدہ نیمی، زبیدہ حبیبی، زبیدہ خان، زبیدہ عثمان، زہرہ فقیر، زہرہ نوری، ذوالقاعدہ ایان، ذوالحجہ خان، ذوالقاعدہ احمد، زنیرہ ابراہیم، زنیرہ وقاص، زنیرہ شکور، زہرہ نوری. جزاک اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن إن شاء الله من سورة البقرة آياتنا كو او زمون آیتونه دی د آیه نمبر 142 نه واخله د آیه نمبر 143 پوری، یعنی د یو سل او 200 آیت نه واخله د یو سل او 300 آیت پوری. اوله به موږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سيقولو ډیر ضرب اوایی السفهاء بوقفه من الناس د خلکو نه چې ما سوسس واللهم اګرځول هغې عن قبلتهم د هغې د قبلینا التي هغه چې کانو هغې علیها په هغې باندې. قل وایه چې لله هم د الله د پاره دی المشرق مشرق والمغرب او مغرب. یهدی هغه هدایت ورکوي من یشاء چاله چې هغه وغواړي الى طرف ته صراط دلاري مستقیم نیغي. وکذالک هم دغشان جعلناکم
جوړ کړی مونږ تاسو امتن یو امت وسطن منځ والا لتكونو ځکه چې تاسو جوړ شئ شهداء گواهان علی الناس په خلکو باندې ويكون او شي الرسول رسول علیکم په تاسو باندې شهیدا گواه وما او نوا جعلنا جوړ کړی مونږ القبلة دا قبله التي هغه چې کنتا وای تاسو علیها په هغې باندې الا مگر لنعلم ځکه چې موږ معلوم کړو چې من څوک یتبعو اتباع کوي یعنی پیروي کوي الرسول د رسول صلی الله علیه وسلم ممن د هغه نه چې ینقلبو واپس شي علی عقبیه په خپلو دواړو پوندو باندې و ان او بشکا کانت و پبریکټ کې لیکي دا خبره لکبیرتن یقینا ډیر درنا الا مگر علی الذین پبریکټ کې لیکي ندا په هغه خلکو چې هدا هدایت ورکړو الله تعالی وما او نه کان دی الله تعالی لیضیع چې هغه ضایع کړي ایمانکم ایمان ستاسو ان بشک الله تعالی بالناس په خلق باندې لرؤوف یقینا شفیق دی یعنی نرمۍ والا دی رحیم ډیر رحم کول والا دی الحمدلله د دې ځای پوری زمونږ نننۍ ترجمه ده او په دې باندې پوهېدل به انتها ضروری دي ځکه چې کله چاته د خپل مقصد پته نه وي نو هغه به بیا کار څنګه کوي کو تاسو څوک د سکار د پاره کېنوي او هغه ته دا پته نه وي چې زما دلته د کېناستو مقصد څه دی وجه څه ده ما له ولې دا کار راکړی شوی دی نو هغه به بیا کار څنګه وکړي ښه موږ په اولنۍ سپاره کې څه ویلي دي تر نن ورځې پورې موږ وکتل چې الله تعالی آدم علیه السلام خپل خلیفه جوړ کړو چې هغه به د الله تعالی د دین امامت کوي بیا د هغونه غلطي وشوه او الله تعالی مونږ ته یو امت وښیو او هغوی الله تعالی د امامت په مرتبه باندې ایښي وو او هغوی بیا بې شماره الټه سیده کارونه وکړل او بیا الله تعالی مونږ ته یو بل کس وښیو ابراهیم علیه السلام هغه هم الله تعالی امام جوړ کړی وو او الله تعالی د هغو سره وعده وکړه چې ستا په اولاد کې به هغه کسانو ته امامت ترانسفر کیږي چې څوک ظالمان نه وي نو دا مونږ ویلی دي د اخیری سپارې په اخیره کې او اوس یو امت خیالي کیږي چې هغوی د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم باندې روان دي دا امت د ابراهیم علیه السلام پیروي کوي هغه به فالو کوي او الله تعالی د ابراهیم علیه السلام تعریف وکړو چې هغه حنیف و نه هغه مشرک و نه یهودي او نه عیسائی او بیا دا امت وښیو نو اوله یو کس آدم علیه السلام بیا یو امت چې د هغوی نه غلطیانې وشوې او هغوی معافي ونه غوښته بیا یو کس ابراهیم علیه السلام چې هغه زمونږ دپاره رول ماډل دی بهترینه نمونه ده او اوس دې امت ته ویلی کېږي چې ستاسو څه کار دی او تاسو ته د چا په نقش قدم باندې تلل دي او ستاسو قبله هم بدله شوه کومه قبله چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه نو هغه ستاسو قبله شوه او په تیره سپاره کې موږ د ابراهیم علیه السلام متعلق وې چې دا قبله هغه جوړه کړې وه هغه دا تعمیر کړې وه ځکه چې دا ختمه شوې وه او دویمه سپاره د دې سره شروع کیږي چې اوس مسلمانانو له نوې قبله ورکړې شوه یعنی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې و نو هغه په دې طریقه مونځ کوو چې کعبه به هم د هغوی په مخ کې وه او ډایرکشن به یې داسې و چې بیت المقدس ته به هم مخ راتلو په ابن کثیر کې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې ودرېدو د رکن یمانی او حجر اسود په منځ کې چې کوم ځای دی کوم ځای چې مونږ ربنا آتینا والا دعا وایو د دې دوو رکنونو په منځ کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کوو دا په ابن کثیر کې دي او چې بیا کله هغه مدینې ته راغی نو مدینه شمال طرف ته وه او د هغې نه نور مخکې بیت المقدس دی
نو اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې نشو کولی چې دوانو ډایرکشنز ته یې مونځ کړی وی، ځکه چې کله به بیت المقدس طرف ته مونځ کوو نو خانه کعبه به شاته راتله، او که خانه کعبه طرف ته مخ کوو نو بیا بیت المقدس شاته راتلو. نو د الله تعالی د طرف نه وحی راغلی وه چې هغه وحی منسوخ شوي ده، او مونږ د نسخ په باره کې هم په 13 سپاره کې ویلي وو. په کار ده چې تاسو ته یاد وي نو هغه حکم بیا نسخ شوی وو، او حکم راغلی وو چې تو بیت المقدس طرف ته مونځ کوه. نو هغه آیتونه هم اوچت شو او حکم هم ختم شو. یا داسې هم کېدی شي چې دا حکم د وحی خفي په ذریعه هم راغلی وي، یعنی د حدیث په ذریعه، او دا حکم صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ملاو شوی وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم 14 یا 19 میاشتې د مدینې نه بیت المقدس طرف ته مونځ کړی وو. ټیک ده. او د هغې نه پس بیا د الله تعالی د طرف نه دا آیتونه نازل شو. دا آیتونه به مونږ وایو نن، او په دې آیتونو کې د قبلې د بدلیدلو حکم دی. نو ولې قبله چینج کول دومره غټه خبره وه؟ دا خبره ضروري وه چې قبله دې بدله شي، او دا یو داسې خبره وه چې کله په دنیا کې یو غټ خبر راشي نو هغه بیا بریکینګ نیوز جوړ شي. نو بالکل دغه شان په 2 هجري کې چې کله د بدلیدو حکم راغی د قبلې، نو یو شور او غیمه جوړه شوه. او دا شور او غیمه په څه خبره وه چې د یهودیانو دا خیال و چې دوی خو زمونږ قبلې طرف ته مونځ کوي، نو یو ورځ به دوی زمونږ شریعت طرف ته را وګرځي. هغوی په دې خبره خوشحاله وو چې دوی خو زمونږ په قبله دي. او چې کله قبله بدله شوه نو دوی حیران شو چې دوی خو بالکل واوړېدل. نو هغوی هم بیا پراپیګنډه شروع کړه. او دویم طرف ته چې کوم کمزوري ایمان والا مسلمانان وو او یا منافقین، نو هغوی خبرې شروع کړې. کو چېرې دا هر څه د الله تعالی د طرف نه وی نو ولې داسې به شوي وو؟ یعنی هغوی ته هم د خبرو کولو موقع میلاو شوه چې دا لا څنګه خبره شوه، کله یوه قبله او کله بله. بل طرف ته مشرکین مکه والا هم ډېر خوشحاله شو چې د دوی مکه ډېره یادیږي، ځکه خو دې طرف ته منځونه شروع کړل، او اوس به دوی مونږ ته منتونه کوي او زمونږ طرف ته به دوی د راتلو کوششونه کوي. نو په ټوله سوسایټي کې هله ګوله جوړه شوه، یو مسله پیدا شوه. د دې نه مخکې چې حکم راتلو مخکې چې قبله بدلیږي، الله تعالی د هغې نه مخکې آیتونه راولېږل. دا آیتونه کوم چې به نن مونږ وایو، اوس به مونږ ګورو دا آیتونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس. ډېر زر به وایي هغه خلک چې بې وقوفه دي په خلکو کې. هغوی به څه وایي؟ ما ولاهم عن قبلتهم، چې چا دوی واړول د دوی د قبلې نه، چې و دوی په هغې باندې مخکې. دلته د ها ضمیر کوم طرف ته ځي؟ بیت المقدس طرف ته، چې د دې قبلې نه دوی چا واړول. اوس دا خبرې څوک کوي؟ یهودیان هم کوي، منافقین هم کوي. او هغوی ته یو موقع میلاو شوه د خبرې کولو، چې هغوی دې خبرې له هوا ورکړي او نکته چینی وکړي چې دا لا څنګه خبره شوه، دا دوی څه کوي. ګورئ که دا قبله صحیح وه نو دوی د هغې نه ولې واوړېدل، او که صحیح نه وه نو 14 میاشتې چې دې ته کوم منځونه کړي دي نو د هغې به څه کېږي. یعنی دوی ته په اسلام پورې د خبرې کولو یو موقع میلاو شوه. او الله تعالی څه فرمایل چې بې وقوفه خلک به وایي، دا یې د مخکې نه وفرمایل چې داسې پراپیګنډه را روانه ده. دلته چا ته بې وقوفه ویلی کېږي؟ هغوی ته خو خپل ځان ډېر عقلمند ښکارېدو چې مونږ کتاب والیو، مونږ داسې یو، مونږ هغسې یو. نو بې وقوفه څوک دي؟ هغه خلک چې څوک د الله تعالی په حکم پورې غلطي خبرې کوي او پراپیګنډه کوي. ټیک ده. او تاسو دا وګورئ، سبحان الله، چې قرآن د الله تعالی رښتینی کتاب دی. او ګورئ دا خبره خو به هغوی اورېدلې وي که نه، بیا هم د دې باوجود چې کله د قبلې د بدلیدلو حکم راغی نو هغوی بیا خبرې شروع کړې.
حالانکه که د هغوی عقل او پوهه وي نو هغوی به وي چې ګورئ دا خبره په قرآن کې راغلی ده او اوس موږ دا پراپیګنډا نشو کولی ځکه چې د قرآن خبره غلطه ثابته شي او ګورئ قرآن د الله تعالی کتاب دی دا چرته هم غلط نشي کېدی او هغوی ته دا هم پته وه چې هغوی ته بېوقوفه ویلې شوي دي او هغوی کنډم شوي دي په دې خبره خو د دې باوجود هغوی خبرې وکړې ښه داسې خبرې کولو والا ته نن څه ویلی شي چې کله هغوی د قرآن پاک یا د اسلام څخه خبره واخلي او د هغې پراپیګنډه کوي چې ګورئ دوی داسې دي دا د دوی خبرې دي نو هغوی ته خلک ډېر غټ انټلیکچوالز وایي خلک وایي چې ګورئ دوی څومره اهم نقطه راونیوه او الله تعالی په قرآن پاک کې داسې خلکو ته بېوقوفه وایي او داسې طوفانونه راوچتېږي دلته قبله بدله شوه لیکن چې کله د ژوند قبلې بدلیږي نو بیا څه کېږي په اصل کې چې کله تاسو کوم طرف ته مخ کوئ نو هم هغه ستاسو قبله وي او په ژوند کې هم چې کله قبله بدله شي د الله د حکم مطابق مثلا یو انسان اوله بېلارې ژوند تېروو هغه د غفلت په حالت کې و او چې کله د الله تعالی رحم وشو په هغو او صحیح لارې ته راغی خپله قبله بدله کړه یعنی هغه غلط کارونه پرېښودل او د الله تعالی د حکم مطابق ژوند تېرول شروع کړل نو څه شي شور شروع شي په خاندانونو کې په دوستانو کې چې په دو باندې سوچل شو دی خو پاگل شوی دی فنټک شو دی خو په دې دین کې ډېر ورننوتو دی قابو کړی منع کړی خلک پریشان شي د منع کولو کوششونه کوي هغو له لیکچرز ورکوي هغه ورته بېوقوفه ښکاري حالانکه الله تعالی څه وفرمایل چې بېوقوفه خو دوی دي چې داسې خبرې کوي ټیک ده قل لله المشرق والمغرب وایي چې د الله تعالی دپاره دی مشرق او مغرب د هغوی د خبرې جواب ورنکړی شو چې تاسو څه وایئ په اصل کې خو قبله دا وه تاسو په دې خبرو کې ولې وخت ضایع کوئ چې قبله دې طرف ته وه او اوس دوی دې طرف ته منځونه کوي اصلي خبره خدا ده مشرق دی او که مغرب دی دا هر څه د الله دی بیت المقدس هم د الله دی بیت الله هم د الله دی که الله هر طرف ته حکم ورکړي نو د مسلمان لپاره د الله حکم منل ضروری دی داسې نه ده چې په بیت الله کې الله تعالی دی د الله کور دی لکه چا وړوکي ته څوک وایي نو د هغوی دا خیال وي چې الله تعالی دلته اوسیږي ځکه چې هغوی پوهیږي نه نو خبره دا نه ده چې په بیت الله کې الله دی یا بیت المقدس کې الله دی یا بل طرف ته الله دی ټول طرفونه د الله دي چې هغه چرته حکم ورکوي نو هلته به مونځ کوي که دلته حکم ورکړي نو دلته به کوي په اصل کې تاسو د دې خبرې په روح نه پوهیږئ چې روح څه دی نو خاص ډایرکشن ته کول دا خاص خبره نه ده اصلي خبره دا ده چې الله تعالی د کوم طرف حکم ورکړی دی د الله حکم څه دی بس دا اهم خبره ده ډایرکشن ضروری نه دی الله تعالی کو سلسله وایي چې دې طرف ته مخ کړئ یا بل طرف ته مونځ کوئ نو هغه طرف ته به کوو یهدي من یشاء الى صراط مستقیم هغه هدایت ورکوي چې چاله هغه وغواړي د سیده لارې د دې دوه معنی دي یو هغه چې کومه تاسو ته ما ووی چې هغه هدایت ورکوي چې چاله هغه وغواړي د سیده لارې یعنی د الله تعالی په خوښه باندې خلکو ته هدایت ملاویږي نو انسان دی دا سوچ نه کوي چې دا زما احسان دی چې زه په سیده لاره باندې روان یم او باقي خلک نه دی روان زه څومره کمال والا یم نه داسې سوچ چرته هم مه کوئ ځکه چې دا تعریف د هیڅ چا هم نه دی تعریف صرف د الله دی چې هغه هدایت ورکړی دی د دې لارې ټیک ده که څوک درته هم وایي چې تو په ډېره ښه لاره یې نو بیا تاسو الحمدلله الذي هداني وایئ دا د الله شکر دی چې هغه ماله هدایت راکړی دی او دویمه د دې څه معنی ده یهدي من یشاء الى صراط مستقیم هغه هدایت ورکوي چې څوک غواړي چې صراط مستقیم طرف ته راغلی یعنی چې کله بنده غواړي که نه چې زه نیغې لارې ته راغلی نو بیا الله تعالی هغو له هدایت ورکوي نو دلته الله تعالی دا خبره وکړه
چې داسې یو طوفان را روان دی او دا خلک به د قبلې په بدلیدو باندې ډېرې خبرې کوي، لیکن دا خلک بې وقوفه دي. اصلي خبره دا ده چې ډایرکشنز ټول د الله تعالی دي، که هغه مشرق وي او که مغرب، نو دا خبره فرق نه پرې باسي چې کوم طرف ته مونځ کېږي. او تاسو ګورئ بار بار به د قبلې تکرار راځي. تاسو ته به پته ولګي چې دا مسله څومره سنسټیو ده او څومره به هغه خلکو مسلمانان تنګول. داسې خبرې او پراپیګنډاز به یې کولې او د داسې خبرو سره به مسلمانان څومره متاثره شوي، هغوی ته به څومره ګرانه شوي، دا هر څه ډیل کول. او اوس ګورئ په قبله کې تبدیلی را روانه ده، نو د هغې نه مخکې فرمایلی کېږي امت مسلمه ته. او دا آیت ډېر اهم آیت دی چې د امت مسلمه مقصد څه دی. یوه خبره یاد ساتئ چې امت مسلمه د دنیا ته داسې نه دی راغلی لکه څنګه چې نور خلک دي. د هغوی مقصد د نورو خلکو په شان نه دی، د دوی د ټولو نه جدا مقصد دی. د هغې سره دنیا ته راغلی دي. د دنیا د ژوند مقصد دا نه دی چې محلونه دي جوړ شي او عیش آرام دي کوي یا اسانی جمع کول، عیاشۍ کې وختونه تیرول لکه څنګه چې نور خلک کوي. د دې د ژوند مقصد دا نه دی او د دې د ژوند مقصد دا هم نه دی چې بس په ژوند کې دي ترقی وکړي او په دنیا کې دي ځان مخکې کړي او په دنیا کې منډه ترړه وهل. د دې د ژوند یو بل مقصد دی چې د هغې په وجه دا امت جوړ شوی دی. ټیک ده؟ نو نن مونږ ګورو چې زمونږ مقصد څه دی. ځکه چې یو کم 100% خلکو ته د سره پته نشته چې د هغوی مقصد څه دی. ټیک ده؟ یعنی 99% خلکو ته پته نشته. تاسو تپوس وکړئ، تاسو چې کله یو مجلس ته لاړ شئ نو تپوس کوئ. چې کله زه تاسو ته ویم چې تاسو تپوسونه کوئ، سروې وکړئ، کو بهر نشئ تللی نو په کوم مجلس کې چې تاسو ناستئ نو هلته کې تپوس وکړئ، نو تاسو ته به پخپله پته ولګي چې د دې خبرو څه جواب دی. تاسو لږه سروې وکړئ چې د امت مسلمه مقصد څه دی، یعنی هغوی په کوم مقصد سره د دنیا ته رالیږلی شوي دي. خلکو ته څومره پته ده په دې باره کې. ټیک ده؟ نو دا دی هغه امپورټنټ آیت. وکذالک او دغه شان وروسته به څه خبره شوي چې د هغې سره دا خبره ریلیټډ ده. لکه مونږ چې وایو چې دغه شان لکه څنګه چې دا ده، داسې وایو که نه؟ کذالک نو دغه شان څنګه، لکه څنګه چې د دې قبلې تبدیلی د دې امت دپاره وشوه، هم دغه شان جعلناکم، لکه څنګه چې دا قبله یو سنټر جوړ شو. ګورئ زمونږ چې کومه قبله ده کعبة الله، قبله هغه ځای ته وایي چې کومه زمونږ په وړاندې وي نو هغې ته قبله وایي. او کعبه هغه ده، هغه توره د باکس په شکل کې چې کمره ده هغه عمارت دی کعبه، هغې ته کعبة الله وایي. نو زمونږ چې کومه قبله ده کعبة الله دا د دنیا سنټر دی. لکه څنګه چې هغه سنټر جوړ شو نو دغه شان جعلناکم جوړ کړئ مونږ تاسو سو امتا وسطا، امت وسط. د دې زه تاسو ته 3 معنی بیانوم. د امت وسط معنی څه ده چې مونږ دوی امت وسط جوړ کړل. د دې اولنۍ معنی ده مینځ والا امت. مینځ څه ته وایي؟ د دوو په منځ کې چې څوک وي، درمیان والا. مینځ والا امت مو جوړ کړئ. تاسو ګورئ زمونږ یو طرف ته یهود دي او بل طرف ته نصارا دي. مونږ د هغوی په منځ کې یو. څنګه؟ هغه داسې چې یهودیان ډېر اکسټریم طرف ته لاړل. د مثال په طور یهودیانو عیسی علیه السلام ته وی چې دی ولد الزنا دی، نعوذ بالله، او عیسایانو ورله دومره اکسټریم درجه ورکړه چې نعوذ بالله دی د الله زوی دی. دا زه تاسو ته د بنیادي عقیدې متعلق بیانوم. یهودیان بالکل د دنیا بندیان جوړ شول او نصارا رهبانیت اختیار کړو. ځنګلونو ته ووتل چې د دنیا مقصد صرف عبادت دی، بس خپل ځاني د هر څه نه کټ کړل. زه تاسو ته یو څو څیزونه بیانوم او باقي خو بېشماره څیزونه دي. د مثال په طور په احکاماتو کې مخکې یو حایزه ښځه چې پیریډز شوي وي، یهودیانو به هغوی په یو کمره کې بندولې چې دا قسمه ښځې دي نه څه شی ټچ کوي
او نه دي سکار کوي، نه به کوکینګ کوي، هیڅ به هم نه کوي. کو سسیز له لاس وروړي نو هغه به ورته بیا ناپاکه ښکارېدو او د سړو به دا خیال و چې کو دی له ما لاس وروړو نو زما لاس به سخا شي. دومره به هغوی د داسې ښځې نه کرکه کوله او هغوی به یې جدا ساتلې، یعنی دوی ته به په نجس نظر باندې کتل. او نصارا چې وو نو هغوی ته یو شی هم پلید نه ښکارېدو. هغوی به د خپلو ښځو سره په داسې ورځو کې هم تعلقات ساتل. او اسلام وسط والا یعنی اعتدال والا مینز والا مذهب دی. نوري هم داسې ډېرې خبرې دي چې په هغې کې به دي دواړه ډېر ایکسټریمز طرف ته تلل او الله تعالی مسلمانان وسط والا درمیان والا جوړ کړل. مونږ په عمل کې، په عقیده کې، په هر څه کې د مینز لاره اختیاروو، چوز کوو، ځکه چې دا یو اعتدال والا امت دی. دی په هغه لاره باندې نه ځي په کومې باندې چې یهود او نصارا تلل، یعنی د مسلمانانو خپله عقیده ده او خپله یې د ژوند یو لاره ده. اوس تاسو ګورئ په یهودیانو باندې 50 منځونه فرض وو، نصارا بالکل منځونه پرېښودل، صرف د اتوار په ورځ به هغوی عبادت کوو. نو دا درمیانه امت دی. یو خدا معنی شوه د وسط. دویمه معنی ده د بهترین چې دا افضل دی. وسط څنګه شی دی؟ دا درمیانه شی وي، دا ښه شی وي، بهتر. او درېیمه معنی څه ده؟ هغه اصلي ده چې د هغې طرف ته زه تلل غواړم، هغه ده د وسط معنی واسطه، لینک. یعنی الله تعالی چرته هم د انسانانو سره ډایرکټ خبره نه ده کړې، لیکن د انسانانو په ذریعه خپل میسج یعنی پیغام انسانانو ته رسولی دی. ټیک ده؟ اوله رسول ملک یعنی فرشته راوړو پیغام د الله تعالی. فرشته دا پیغام بیا رسول بشر لراوړو کوم چې نبیان وو او هغوی به بیا نورو خلکو ته دا پیغام رسوو. نو الله تعالی د دې واسطه په ذریعه د انسان سره خبرې وکړي چې تر څو پورې رسولان راتلل نو دا لینک جاری وو. او اوس سودی اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو او دین مکمل شو. اوس الله تعالی نور احکامات، نوري خبرې نه رالیږي ځکه چې دین مکمل شوی دی. الله تعالی پوره ضابطه حیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم لورکو د اسلام په صورت کې. دا خبرې په غور سره واورئ. اوس لیکلمه کوئ او چې زه درته کله وایم نو بیا به شروع کړئ. یعنی په دې خبره باندې ځان پوهه کړئ چې زه درته څه ویل غواړم. اوس سودی اوس چې به کوم لینک جوړیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس نو هغه امت مسلمه دی. او دی لینک د چا په منځ کې دی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د ټول انسانیت. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خو دین راغلی وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د عربو پوری دین رسیدلی وو. پوره دنیا ته به څوک رسوي او د قیامت پوری به دا دین څوک رسوي؟ ځکه چې اوس خو بل رسول راځي نه، نو څوک به رسوي دا پیغام؟ د دې لپاره امتی وسط الله تعالی راوچت کړو چې تاسو یې هغه لینک، هغه واسطه چې دا د رسول او د انسانیت په منځ کې وي په هر زمانه کې. په دې خبره باندې تاسو ښه پوه شوئ ځکه چې په دې پوهېدل ډېر ضروري دي. ټیک ده؟ په دې وجه دا امتی وسط بیسټ امت دی. او ما درته د وسط یوه معنا بهترین هم کړې وه، افضل. د دې خبرې په وجه اوس به هغه آنر، هغه عزت کوم چې به رسولانو ته میلاوېدو هغوی به د الله پیغام خلکو ته رسوو او دا یو ډېر غټ آنر و. اوس به دا کار څوک کوي؟ امت مسلمه به کوي. په دې وجه دوی ته امت وسط وایي او په دې وجه دوی افضل دي ځکه چې دوی لینک دي. امید دی چې تاسو به پوهه شوي یئ په دې درې معنو باندې. اوس تاسو لیکل شروع کولی شئ. لتکونوا شهداء علی الناس. او زه ډېره رو روانه یم ځکه چې دا پوهېدو والا آیتونه دي. لی د لی نه مقصد شروع کیږي. ولی؟ ځکه چې ولی امتی وسط جوړ شو. او د لی مطلب دی ځکه چې څه مقصد دی د دې امت؟
د امت وسط د جوړولو مقصد څه دی؟ نو اوس به تاسو پوهیږئ چې ستاسو رول څه دی. تاسو راغلي سوله یې د دنیا ته لتکونو ځکه چې تاسو جوړ شئ شهداء گواهان علی الناس په خلکو باندې. اوس د شهدا هم دوه معنی دي. دوه معنی تاسو ولیکئ. د شهدا اولنۍ معنی ده گواه، یعنی گواهی د سوسیز، گواهی د دې خبرې چې امتی وسط جوړ شوی دی چې هغوی خلکو له د دې خبرې گواهی ورکړي چې زمونږ رب الله تعالی دی، چې د توحید گواهی ورکړي. یعنی اوله به هغه گواهی په خپل زړه کې مني او بیا به په ژبه باندې گواهی ورکوي، یعنی خلکو ته به د دعوت او تبلیغ کار کوي. اوس دلته دا هم ویلی کېدی شي چې خلکو ته د شهادت دین لپاره ولی ویلی شو، ځکه چې په شهادت کې په گواهی کې دا معنی راځي چې په کومه طریقه به هغوی دین بالکل کلیر کوي، واضح کوي، چې بیا سبحانه پاتې نشي. لکه څنګه چې گواهی په عدالت کې ورکړی کېږي نو هغه کیس بیا ښه واضح شي. د هغې نه پس بیا د فیصلې انتظار وي، ځکه چې گواهی وشي نو دوی به گواهی ورکړي او ټولو خلکو ته به ووایي چې الله یو دی، د هغو خبره منل ني، صرف په ژبه به گواهی ورکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم رول ګورو، ولی هغوی صرف د ژبې سره گواهی ورکړي وه. د هغې نه پس څه وو؟ هغوی هغه په کولو سره خیلی وو. هغه پریکټیکل اگزامپلز و د اسلام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې وو لکه یو قرآن چې ګرځي را ګرځي، چې لا نبوت ورته میلاو شوی هم نه وو، نه هغو ته خلکو سوې صادق او امین. ټیک ده؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د خپل عمل سره هغه گواهی ثابت کړه چې زه کومه گواهی ورکومه چې الله یو دی، د هغو څوک شریک نشته، نو هغه خبره یې واضح کړه د خپل عمل سره یې خلکو ته وښیل چې د الله تعالی احکامات زه په خپل جسم باندې اپلای کومه، ځکه چې ما هغه الله خپل اله خپل رب منلی دی. نو اوس زه د هغو حکم عملی طور څنګه تاسو ته ښیم، او دا عملا کول ولی ضروری دي، ځکه چې خبرې خو ډېر خلک کوي. څوک وایي چې سپوږمۍ خدای دی او څوک وایي چې نور. په خبرو کولو باندې څه کېږي؟ خبرې خو هر بنده کوي. تقریر کول خو ډېر آسان دي. د تقریر کولو سره څوک لوی نه جوړیږي، چې څوک ښه تقریر کوي یا ښه درس ورکوي، کلاسونه ښه ښیي، د دې سره څوک نه لویږي. الله به خبرې نه ګوري، هغه به څه ګوري؟ زموږ عملونه. هغه حدیث درته یاد دی چې الله زموږ صورتونو ته نه ګوري، هغه ستاسو مالونو ته نه ګوري، هغه ستاسو نیتونو او عملونو ته ګوري. نو دا شهادت علی الناس چې ورکول دي په دنیا کې داسې نه ده چې په ویلو مو هغوی ته ووایي، د دعوه بوټس مو لګول، پیمفلیټس مو ورکړي دي. ټیک ده؟ دا ډېر ښه کارونه دي، لیکن اصل شهادت حق څه دی؟ زمونږ کردار، زمونږ اخلاق، زمونږ ژوندونونه، دا به گواهی ورکوي خلکو له چې د الله بندیان څنګه وي. دوی ته وګورئ، داسې وي د الله بندیان. ها، مونږ هم د الله بندیان جوړیږو. تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت راواخلئ. ولی خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې اسلام راوړی وو، او کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی وو، او د هغې په وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کردار په وجه دومره خلک متاثره شوی وو. خلک مخکې د بنده اخلاق وګوري نو بیا یې خبره اوري. ستاسو خبره خو به همیشه هغوی وروسته مني، هغوی مخکې متاثره کیږي ستاسو د اخلاق نه او ستاسو د کردار نه، ستاسو د ژوند نه. نو هغه چې صادق او امین وو، چې کله هغوی خلکو ته دین پیش کړو، د هغوی په خبره کې وزن وو بیا. او نن صادق او امین چاته ویلی شي؟ مونږ ته چې کله څوک مسلمان څه شی راکوي نو مونږ وایو چې په دې کې به ضرور فراډ وي، او چې یو سپین کس انګریز را له څه شی راکوي نو مونږ وایو چې دی به په دیانتدارۍ سره راکوي. او حقیقت دا دی چې د خلکو خپل ایمیج داسې جوړ کړی دی، د دې کردار او اخلاق داسې دي، داسې نه ده چې په دې کې دروغجن نشته، لیکن زیات پکې رښتینی او امانتدار دي.
نو په دې وجه په دوی باندې د خلکو زیات یقین وي. د هغوی په پاسپورت او کاغذاتو باندې خلک یقین نه کوي او که زمونږ څوک بنده کاغذات راوړي نو خلک به وایي چې دا هر څه به بوګس وي. ځکه چې 90% داسې وي که نه نو شهادت یعنی ګواهي ورکول دي دا په ژبه باندې هم وي چې کله دا مونږ ورکوو، لیکن په خپل ژوند کې مونږ دنیا ته خیال دي چې داسې وي په یو الله باندې ایمان ساتلو والا دا غو ژوند داسې وي. ګورئ زمونږ نه زده کړئ، مونږ یو نماینده په دنیا کې، مونږ یو خلیفه د دنیا، مونږ ته امامت منصب ملاو شوی دی، حواله شوی دی. نو مونږ له پکار دي چې مونږ خلکو ته دا خبره ثابته کړو. امام خلک فالو کوي که نه؟ په مذهب کې مونږ امامان یو، مونږ له امامت راکړی شوی دی او مونږ په دنیا کې په کومو څیزونو باندې مشهور شو. زمونږ ژوندونونه څنګه شو چې زمونږ په خپلو ملکونو کې کوم ځای چې د مسلمانانو تعداد سیوا دی هلته به یو غیر مسلم چې هغوی په ماینارټي کې وي هغه به ولې اسلام راوړي. چې کله هغه دا خبره محسوسه کړي چې دا خو ټول دروغجن دي، زمانه زیات فراډ کوي، دوی څومره تعصب واله دي، په دوی کې کاست سیستم دی، دوی ته نور خلک د ځان نښکته او حقیر ښکاري. زه څه کوم چې مسلمان شم، ما ته به په مسلمانۍ کې څه میلاو شي؟ نو هغه به ولې مسلمانېږي؟ نو مونږ خپله بیړه غرق کړه ځکه چې زمونږ اخلاق ښه نه دي، مونږ دروغجن یو، زمونږ بېایمانۍ، زمونږ کرپشنز او دا هر څو هغوی ویني. نو هغوی به څنګه دې دین ته راشي؟ او بیا چې مونږ کله د غیر مسلمانانو سره اوسو نو هلته زمونږ څنګه کردار وي؟ هلته زمونږ ټول وخت دا کوششونه وي چې مونږ د هغوی په معاشره کې فټ شو، چې خلک مونږ ومني، چې مونږ د هغوی سره بلنډ ان شو او هغوی ته جدا ښکاره نه شو، لیکن د هغوی په شان په نظر راشو. نو بیا به مونږ څنګه د حق ګواهي ورکوو؟ مونږ به دنیا ته څنګه نمونه پیش کوو؟ نو ما تاسو ته د دواړو معاشرو مثالونه درکړل چې یو ځای څه کېږي او بل ځای څه کېږي. یو زمونږ د خپلې معاشرې خلک دي خو هغوی ډېر اذانونه ورکړي، ډېر تبلیغونه وکړي، خو نورو مذهبونو والا د هغوی نه متاثره کېږي. او دویم طرف ته څه دي؟ او په نورو ملکونو کې هم هغوی خپل کردار نشي پرېښودی، هغه خویونه دلته هم د ځان سره راوړي، هغه شان ژوند تېروي او د هغې نه پس بیا څه شي؟ بیا څوک داسې دین طرف ته نه راځي. نو موږ د حق شهادت بیا څنګه ورکولی شو د داسې خویونو خصلتونو سره؟ موږ د څه دپاره منتخب شوي وو؟ لتکونو شهداء علی الناس، ځکه چې دوی په ټول انسانیت باندې ګواهي ورکولو واله جوړ شي. تاسو زما په خبره باندې پوهیږئ؟ چېرته زه درته ګرانه خبره خو نه کوم. نن تاسو ګورئ چې د امت مسلمه نوم خلکو ته ښه ښکاري او که بد ښکاري. تاسو په خپلو عربیانو ملکونو کې وګورئ چې هغوی مسلمانانو ته څنګه ګوري او غیر مسلمانانو ته څنګه ګوري. د چا د پاسپورټ څومره اهمیت دی تاسو ته به په خپله پته ولګي. نو موږ په دنیا کې څومره غورځېدلي یو په دې وجه چې موږ دا کار پرېښی دی. چې څوک په دنیا کې دا کار پرېږدي او په دنیا ورپسې شي نو د هغوی د انجام متعلق تاسو په اولنۍ سپاره کې وویل. هغوی بیا دیکې وخوړې او مغضوب علیهم جوړ شو، غضب من الله شو او هغوی واپس شو د الله د غضب سره. وضربت علیهم الذلة والمسکنه، په هغوی باندې الله تعالی ذلت او خواري واچوله چې الله تعالی د بني اسرائیل سره داسې وکړل. نو ولې کو دا امت هغه خویونه کوي د دوی سره به هغه هر څه نه کېږي. په دې وجه هغوی رسوا شوي وو او هم دا وجه ده چې دا امت رسوا دی. او بیا مونږ وایو چې مونږ خو د الله تعالی نوم اخلو، مونږ ولې داسې په بد حال یو؟ ټول ډېر ښه اوسي او هر قسم پریشانی په مسلمانانو ملکونو باندې ده. چرته حادثې دي، ظلمونه دي، جبر، جنگ، قتلونه، ریفیوجیز، یعنی څومره هم چې خرابې دی که نه نو هغه په مسلمانانو باندې دی. بیا تاسو سوچ کوئ چې کافران خو ټول ښه دي او زموږ سره ولې داسې کېږي؟ نو هم دا وجه ده تا له چې کومه ذمهداري درکړې شوې وه هغه تا پوره نه کړه او که چېرې دا نظام د مسلمانانو په ملک کې نافذ شوی وی نو هغوی به بیا نمونه جوړ شوي وو او د مسلمانانو د ملک سروې شوي وه چې څومره خلک شریعت غواړي. یقین وکړئ چې یو ملک هم داسې نه و چې هغوی 100% شریعت غوښتو او د ټولو مسلمانانو نه تپوسونه شوي وو
او د غیر مسلمانانو خبره نه کوم. یعنی زمونږ چې په کوم مذهب باندې ایمان دی هغه قانون مونږ نه غواړو، ځکه چې الله ته پته نشته چې زمونږ دپاره څه بهتر دي ښه دي. مونږ ته ډېره پته ده. مونږ به خپل قانونونه په خپله جوړوو او د خپلو اوسېدو طریقې به په خپله چوز کوو، او دا زمونږ اجتماعي حال دی او انفرادي حال خو تاسو ته معلوم دی. او دویمه معنی د شهادت څه ده؟ شهادت علی الناس. او د قیامت په ورځ به هم الله تعالی امت وسط ودروي چې هغوی په خلکو باندې ګواهي ورکړي. د دې په باره کې درته یو حدیث ویم، د دې نه به تاسو په صحیح معنی باندې پوه شئ. په مسند احمد کې دا روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نوح علیه السلام به د قیامت په ورځ را اوغوستی شي چې تا زما پیغام بنیانو له ورکړی و. نوح علیه السلام به وایي چې ها الله ما ستا پیغام رسولی و. بیا به د نوح علیه السلام نه تپوس شي چې نوح علیه السلام تاسو له زما پیغام درکړی و. هغوی به انکار وکړي چې نه، زمونږ طرف ته خو څوک یرولو والا نه و راغلی، مونږ ته خو چا هېڅ هم نه دی ویلي. نوح علیه السلام ته به بیا ویلی شي چې ستا امت خو انکار کوي، ګواهان راوله. هغه به وایي چې زما ګواه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه امت دی. او بیا به امت مسلمه ودرېږي او ګواهي به ورکوي چې یا الله نوح علیه السلام دا پیغام خپل امت ته رسولی و. او چې کله امت مسلمه ګواهي ورکړي نو هغه وخت د نوح علیه السلام امت وایي چې یا الله دوی ته څه پته وه، دوی خو زموږ نه ډېر وروسته راغلي وو. نو امت مسلمه به وایي چې موږ ته په قرآن کې دا خبره ویلی شوې وه، موږ ته زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره را رسولې وه چې نوح علیه السلام حق ادا کړی دی او هغه خپل پیغام پوره رسولی دی. ټیک ده؟ اوس د دې نه پته لګي چې دا امت به ګواهي ورکوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې باندې ګواهي ورکوي چې ما دې ته دا پیغام رسولی و. ویکون الرسول علیکم شهیدا، چې ما دې ته رسولی و. په یو بل روایت کې راځي چې د قیامت په ورځ به نبیان راځي او د هغوی سره به د هغوی د امت صرف 2 کسان وي او نور کسان به هم را اوغتي شي چې دې نبی تاسو ته تبلیغ کړی و. هغوی به انکار وکړي. د نبی نه به تپوس شي چې تا تبلیغ کړی و. هغه به ووایي چې د هغو نه به تپوس شي چې ستا ګواه څوک دی. هغه به وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغو امت. او چې کله امت مسلمه را اوغتي شي او سوال ترېنه وشي چې آیا دې نبی تبلیغ کړی و، نو هغوی به وایي چې او د هغو نه به تپوس شي چې تاسو ته د دې هر څه څنګه پته وه. نو هغوی به وایي چې موږ ته زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه چې ټولو انبیا خپلو امتونو ته پیغام رسولی و. او موږ دا په قرآن کې وایو که نه چې نوح علیه السلام څنګه پیغام رسولی و، او لوط علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام او شعیب علیه السلام متعلق مونږ وایو. لیکن تاسو ماته دا وایئ چې چا قرآن نه وي ویلی نو هغه به څنګه ګواهي ورکوي؟ هغه خو به وایي چې ماته خو په خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام نه دی را رسولی. هغه به د نورو امتونو په شان شي چې نه مونږ ته خو پیغام نه دی راغلی، مونږ ته خو چا نه دی ویلی. هغه خو به ډېر ګډوډ شي ځکه چې هغه ته به په خپله پته نه وي چې په قرآن کې دي څه. هغه ځان ته خو مسلمان وایي لیکن هغه ته چېرته د قرآن پته وه، هغه چېرته قرآن ویلی نه دی او نه ورته د قرآن پته وه چې په قرآن کې دي څه. هغه خو ځان ته مسلمان وایي لیکن هغه چېرته قرآن نه دی ویلی. نو هغه به څنګه ګواهي ورکوي؟ ګواه څوک جوړېدی شي؟ په عدالتونو کې ګواهان څوک جوړیږي چې هغوی ته د څه په باره کې پته وي، چې هغوی شاهدان خو وي که نه، چې هغوی ویلي وي، اورېدلي وي، لیدلي وي، چې هغوی ته د یوې واقعې پته نه وي، نو هغوی به څنګه ګواهان جوړیږي؟ نو په امت مسلمه کې به هغه خلک څنګه ګواهي ورکوي، څنګه به ودرېږي؟ دا یو ډېر غټ عزت دی چې الله تعالی به ورکوي دی امت له. لیکن ولی نن امت ته دې خبرې قابل دی چې دوی د قیامت په ورځ ودرېږي او ګواهي ورکړي؟ چېرته داسې ونه شي چې خلک د دې امت خلاف ودرېږي چې یا الله دې خلکو خو موږ ته په خپله پیغام نه دی را رسولی،
دا خو د دې ذمہداري وه چې مونږ خبر کړی وي. دا خو د دوی کار و د حق ګواهي ورکول. تا دوی له دا مقام ورکړی و، لیکن دوی خو هېڅ هم نه دي کړي. مونږ له خو رسول نه و راغلی، لکه د نن ورځو خلق به وایي، هغوی بس وایي چې مونږ له خو نبي نه و راغلی، نه رسول راغلی و، مونږ ته هېڅ چا پیغام نه دی را رسولی. نو ولې هغه وخت به مونږ دا خبره کولی شو چې یا الله مونږ خو دوی ته پیغام رسولی و. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې خبرې دومره غټ احساس و چې د حجة الوداع په موقع باندې هغو خطبه ورکړې وه په عرفات کې، او چې کله یې خطبه مکمله کړه نو د خلکو نه یې تپوس وکړو چې ای خلکه ولې تاسو دا ګواهي ورکوئ چې ما تاسو ته دا پیغام راورسوو؟ نو هغه وخت 1 لاک نه زیات خلکو دا ګواهي ورکړه چې ها تا خپل حق ادا کړو، تا خپله خیرخواهي وکړه، مونږ ته دې پیغام را ورسو. او بیا 3 ځله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې اسمان طرف ته اوچتې کړې چې ای الله تو ګواه اوسه، ای الله تو ګواه اوسه، ای الله تو ګواه اوسه، ای الله ما دوی ته پیغام ورسوو. او بیا یې هغه وخت څه وفرمایل چې څوک حاضر دي نو هغوی د غیر حاضره خلکو ته دا پیغام ورسوي. او غیر حاضره څوک وو؟ هغه ټول خلک کوم چې د قیامته پورې را روان دي. او بیا صحابه کرام رضی الله عنهم وتلي وو. نن د هغوی قبرونه په دنیا کې ځای په ځای دي. هغوی د دین د خورولو دپاره وتي وو. د دې نه پته لګي چې هغوی د دین دپاره لرې لرې سفرونه کړي وو. هغوی خو داسې نه وی چې نن موږ به د مدینې نه نوځو، چې موږ به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې سره یو او دلته به عبادتونه کوو. دلته خو هسې هم د 1000 منځونو ثواب دی، موږ به دلته یو، دا خو رحمت والا ځای دی. نو هغوی ولې تلل د دې ځای نه؟ ولې د هغوی مدینه نه وه خوښه؟ ځکه چې هغوی ته پته وه چې موږ ته دا کار کول دي. هغوی ته د امت وسط د ذمہدارۍ پته وه. هغوی دا پیغام مخکې تابعین ته ورسو او بیا هغوی تبع تابعین ته ورسو او بیا هغوی مخکې ورسو. او موږ څه کوو؟ موږ به څه وایو چې موږ ته پخپله نه دی را رسېدلی، موږ خو پخپله دا نه دی زده کړی. او که په موږ کې څوک ډېر هم دا دین ورسوي نو صرف د ژبې سره شهادت حق ورکوي، صرف په ژبه باندې خلکو له ګواهي ورکوي چې ای خلکه یو الله طرف ته راشئ، ډېر ښه کار دی، لیکن د دې نه مخکې نه ځي. زموږ ژوندونونه ګواهي نه ورکوي، زموږ معاملات ګواهیانې نه ورکوي چې موږ د الله بندیان یو. او هلته د قیامت په ورځ امت خو هغه دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پیغام واغستو، هغه یې واورېدو چې زموږ پیغمبر موږ له دا پیغام را کړی دی. او هغو ته د کوم ځای نه پته ولګېده؟ د دې قرآن نه. په قرآن کې ویلي دي. او دا به څوک ویلی شي چې چا قرآن ویلی خو وي او پته وي ورته، او چې څوک دنیا ته راغلل او بالکل خالی لاس لاړل، دنیا ته راغلل او دغه شان ترېنه لاړل، نو هغوی به څه ګواهي ورکړي؟ او الله تعالی خو به هلته دوی له ډېر غټ کار ورکوي، هلته به یې په پیډسټل باندې کېنوي. لیکن یو خبره یاده ساتئ چې عهده کله میلاویږي؟ نو هغه د ذمہدارۍ سره میلاویږي. چې تاسو ته کله د صدر عهده میلاویږي نو تا ته به څه کار کول وي؟ او که صرف ویکیشن به کوي چې بنده ملاست وي او آرام کوي چې زما خو ویکیشن دی، مزې کوي، عیشونه کوي او جاب ورته د پریزیډنټ میلاو شوي وي، نو عهدې داسې نه میلاویږي. د هغې څه ذمہدارۍ وي، ځکه هغو ته صدر ویلی شي. که یو وزیر وي نو د هغو خپله ذمہداري وي، د هرې عهدې خپله ذمہداري وي. چې څوک څومره په غټه عهده وي نو د هغې مطابق هغو ته ښکلې ځای د اوسېدو میلاویږي، د هغې مطابق د هغو سره ګاډې وي، د هغې مطابق پیسې وي، لیکن دا هر څه د ذمہدارۍ په وجه وي. د یو سیکیورټي ګارډ ذمہداري کمه وي، د هغو تنخواه کمه وي، یو صدر ذمہداري غټه وي او د هغو تنخواه هم غټه وي. داسې وي که نه په دنیا کې؟ تاسو ګورئ امت مسلمه په دې اعزاز باندې فخر خو هر وخت کوي چې زمونږ په شان خو یو امت نشته، زمونږ اعزاز، زمونږ شرف، آنر خو اخلی، خو ذمہداري به څوک پوره کوي؟ او که یو صدر خپله ذمہداري نه پوره کوي نو بیا د هغو سره څه شي؟ هغه د هغه عهدې نه لرې شي. لکه څنګه چې بني اسرائیل وو،
هغوی به هر وخت فخرونه کول زمونږ نه زیات خو څوک شته دی نه، زمونږ امر فضیلت خو چاته میلاو شوی نه دی، ښه فضیلت خو در سره دی لیکن د هغې نه پس تاسو کړي څه دي. ولې بیا الله تعالی هغوی په دې خبره باندې وبخل؟ او اوس امت مسلمه څه کوي؟ نو هغوی له الله تعالی دومره غټ مقام ورکړی و، دا وړه خبره نه وه چې دوی په امتونو باندې ګواهي ورکوي. زبردست آنر دی د قیامت په ورځ، مګر د دې دپاره خو تاسو ته څه کول هم دي که نه. نو شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا، او رسول به په تاسو باندې ګواه وي، او د ګواهۍ خو تاسو ته پته ده چې دا یا د بنده په حق کې کیږي او یا د هغو خلاف. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی په حق کې خو به ګواهي ورکوي چې چا د رسول صلی الله علیه وسلم پیغام واخیستو او مخکې خلکو ته ورسوو، او د هغه خلکو به خلاف ګواهي ورکوي چې چا د هغو پیغام شاته وغورځوو. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل عبدالله بن مسعود ته فرمایلی وو چې ما ته قرآن وایه. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل چې یا رسول الله قرآن خو په تا باندې نازل شوی دی، زه به تاسو ته څنګه قرآن ویم؟ نو هغه سورة النساء ویل شروع کړل، او چې کله هغه د آیت ته راورسېدو چې فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، هغه به څنګه وخت وي چې مونږ به راولو په هر امت باندې یو ګواه، د هر امت نه به یو ګواه واخیستی شي د قیامت په ورځ. او ای نبی مونږ به تا ودرو د یو ګواه په طور د خپل امت خلاف. دلته علا لفظ راغلی دی، تو به د دوی خلاف ګواهي ورکوي، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې ما ته به ګواهي ورکول وي چې یا الله دوی به زما پیغام نه اورېدو، دې خلکو به زما خبره نه منله. په دې کې به کفار هم وي، مشرکین به هم وي، او هغه مسلمانان به هم وي چې هغوی مسلمانان وو خو په دین باندې نه تلل. د دې آیت په ویلو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره غمګینه شو چې عبدالله بن مسعود دا آیت وی، نو هغوی ته وی چې حسبک چې بس کړه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر وجړل، دومره وجړل چې ګیره مبارکه یې د اوښکو نه ډکه شوه چې زه به ګواهي ورکومه د خپل امت خلاف، زه به ودرېږم او ګواهي به ورکومه، زما په وجه به خلک جهنم ته ځي. دومره د هغو سره غم و. او د چا خلاف چې به ګواهي ورکړي کېږي هغو ته خو د سره پته نشته، د هغوی خوړو پروا نشته، او ګواهي ورکول والا دومره خفه دی، پریشانه دی. او په سورة الفرقان کې الله تعالی فرمایلی دی په آیت 31 کې، په هغه ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، چې یا رب بېشکه زما قوم دا قرآن پرېښی و. مهجور یعنی پرېښی و، لکه څنګه چې هجرت وي او په هجرت کې خلک د یو ملک پرېږدي او بل ته لاړ شي، نو دلته مهجور لفظ استعمال شوی دی. نیولی وو لیکن پرېښی وو، بس دای د دیوالونو د سجا وهلو دپاره ایښی وو، د تعویزونو جوړولو دپاره ایښی وو، د ښکلي تلاوت کولو دپاره ایښی وو، د تجوید د رولز زده کولو دپاره ایښی وو، او د هغې نه پس په خپل ژوند کې د دې هیڅ جلک نه وو، هیڅ عملي نه وو په دې باندې، دای بالکل پرېښی وو. ويكون الرسول عليكم شهيدا، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په تاسو باندې ګواهی ورکولو ته ودرېږي. رسول به ګواهي ورکوي چې ای الله ما خو رسولی وو، ای الله ما خو حق دوی له ورکړی وو، اوس مخکې ورسره دوی سوي کړي دي، نو دا د دوی نه تپوس وکړه. پوه شوی په دې خبره؟ نبوت ختم شوی دی، نو دا د رسالت کار یعنی د رسولو کار دا جاری ساتل دي، دا د قیامت پورې جاری ساتل چې دا مخکې ورسي، ځکه چې الله تعالی په چا باندې ظلم کول والا نه دی. الله تعالی هر وخت د انسان د هدایت لپاره په مختلفو زمانو کې مختلف پیغامبران را لېږلي دي، او اوس چونکې نور نبیان برازي نه،
ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی، نو دا اوس د دې امت ذمہداري ده چې هغوی دا پیغام خلکو ته ورسوي. او چېرته تاسو دا سوال د خپل ځان نه کړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس اوس دا د چا کار دی؟ ولی د الله تعالی د را روانو خلکو سره همدردي نشته؟ دوی ته به څنګه پیغام رسی؟ نو دا آیت جواب دی د دغه خبرې. او دا ذمہداري ستاسو د اوس او زما ده، د ټولو ده، چې څوک په خبرو سره ویلی شي چې ووایي او په خپل عمل سره ټولو ته ووایي الله اکبر. الله تعالی دې موږ ټولو له په دې خبرو باندې د پوهېدلو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. نو دلته تاسو ته د وسط د معنی هم پته ولګېده او د شهدا د معنی هم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. من قبله نه د مقرر کړي نه د جوړه کړي التي كنت عليها، هغه یوه چې په کومې باندې تاسو مخکې وئ، یعنی بیت المقدس مون قبله نه د جوړه کړي الا مگر صرف په دې مقصد مو جوړه کړي وه. دغه مستقل قبله خو ونه، په اصل کې الله تعالی دا کعبۃ الله د مسلمانانو د پاره کعبه جوړوله او دا خبره په تورات کې موجود وه. او بیا بیت المقدس ولی قبله جوړه شوې وه، دا خبره به ستاسو په ذهن کې هم راځي، یعنی چې الله تعالی په آخر کې دا قبله مسلمانانو له ورکوله، نو بیا یې 14 میاشتو د پاره ولی هغوی ته هغه قبله ورکړه. ټیک ده؟ نو دلته هغه وجه بیانیږي الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، مگر صرف په دې وجه جوړه کړې وه چې موږ دا خبره معلومه کړو چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوي او څوک دی چې هغوی په خپلو دواړو پوندو باندې واپس کیږي د دې نه. یعنی الله تعالی امتحان اخستو لنعلم چې موږ دا خبره معلومه کړو. د دې دا مطلب نه دی چې نعوذ بالله الله تعالی ته پته نه وه او اوس الله تعالی پته لګوله. الله تعالی ته خو سبحان الله دا هم پته ده چې انسان به 10 کاله پس، 1000 کاله پس، لکونه کاله پس د هغو ذهن له څه خبره راتلی شي چې هغه به څه خبرې کوي. دا هر څه الله تعالی ته معلوم دی. مونږ ته خو په خپله هم پته نه وي چې مونږ به داسې کوو یا مونږ به سوچ کوو چې نن د شپې به زما سوچ وي یا زه به څه کوم، یا سبا یا بله ورځ به زه څه ووایم، سبا به زما سوچ وي. مونږ ته هیڅ پته نه وي. مونږ خو ډېر بېوسه یو، حالانکې ژبه زما ده، زړه زما دی، ذهن زما دی، خو بیا هم ماته دا پته نشته چې زه به څه ویم. لیکن رب العالمین ته د خیال د راتلو نه مخکې پته وي چې کوم خیال به د دوی په زړه کې راځي. سبحان الله، الله اکبر. نو لنعلم چې موږ پوه شو چې دنیا ته پته ولګي. ولی ځکه چې الله چرته هم چاله سزا نه ورکوي. الله تعالی داسې نه وایي چې ما ته د غیبو نه پته ده چې ته به دا کار کوې، چې تر څو پورې هغه بنده هغه کار نه وي کړی، نو الله تعالی تر هغې پورې چاله سزا نه ورکوي. او چې تر څو پورې ښه کارونه نه وي کړي، نو جنت ورله نه ورکوي. نو ګورئ الله تعالی امتحان په دې وجه اخلي چې پته ولګي چې څوک منافق دی، څوک مؤمن دی. داسې نه ده چې سبا څوک وایي چې یا الله ما خو څه نه وکړي. لکه زموږ په شان خلک څومره غټې غټې دعوې کوي چې که موقع راغله نو زه به د اسلام دپاره دا کارونه کولو ته تیاره شم، زه خو فلاني کار ته تیاره یم. که چېرې زه په هغه زمانه کې وې نو ما به ډېر څه کړي وو. هغه هر څه خو ډېر ګران وو او ډېر مشکل وخت وو، د امتحانونو وخت وو. نن خو ډېر آسان وخت دی. موږ به په مشکل وخت کې څه کړي وو؟ د تورو د سورو د لاندې به موږ څنګه ژوند تېروو، په یره ترهه کې به موږ څه کول. موږ خو نن چې هیڅ داسې دمتیانې نشته، بیا هم موږ څه نشو کولی. نو خبرې خو بنده ډېرې په اسانه باندې کولی شي. الله تعالی د چا په خبرو پسې نه ځي، الله تعالی عمل ګوري. نو الله تعالی د دې خبرو امتحان اخستو چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم خبره مني او د هغو اتباع کوي. ځکه چې دین د څه خبرې نوم دی؟ د اتباع رسول، یعنی
following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. دا د دین الله تعالی کتل چې څوک کوي او څوک نه کوي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې دې طرف ته مونځ کوي نو هغه طرف ته کوو، او چې هغه حکم درکړي چې دې طرف ته کوي نو بیا هغه طرف ته کوي. چې داسې به څوک کوي. او بیا الله تعالی دا کتل چې څوک دي چې هغوی وایي چې وګوره دوی ته په خپله پته نشته، دی خو په خپله قبلې بدلوي. کو چېرې دا د الله تعالی حکم و نو ولې الله ته مخکې نه پته نه وه نو د اول سره یې ولې داسې ونوي، نو بیا خلکو ته د خبرې کولو موقع میلاو شي. نو څوک دي چې هغوی په دواړو پوندو باندې الټه واپس شي، چې څوک منافق وي او چې د چا ایمان کمزوري وي هغوی به داسې خبرې اوري. هغوی به د نورو خلکو په پراپیګنډا کې راشي چې الله تعالی دنیا ته ښکاره کړي د دې امتحان په اخیستو سره چې څوک څومره په اوبو کې دی. او تاسو ګورئ د کله راسي چې موږ سورة البقره شروع کړی دی، تاسو ګورئ که نه په دې کې د امتحانونو خبرې دي. د آدم علیه السلام امتحان شو د ونې په ذریعه، د بني اسرائیلو امتحان شو د غوا په ذریعه، د ابراهیم علیه السلام امتحان شو د کلمات سره. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. په دومره هر څه سره د هغوی امتحان شو، او اوس فورا د امت مسلمه هم امتحان شروع دی. نو الله تعالی امتحان اخلي او هغه به همیشه اخلي. دا اخیری نه و، نو د هغوی دپاره په هغه وخت کې دا امتحان و. ګورئ که نه په یو معاشره کې دا پراپیګنډه ده چې ستاسو نبي ته خو په خپله پته نشته چې کوم طرف ته مونځ کول دي. یو ورځ وی چې دې طرف ته مونځ کوئ او اوس وایي چې نه دې طرف ته کوئ. دا له څنګه خبره شوه؟ او تاسو خو وایئ چې الله تعالی ته د هر څه پته ده، د هغو سره ټول علم دی. نو دا څنګه خبرې دي؟ دا داسې خبره ده لکه په ننني دور کې چې پراپیګنډاز وي په میډیا باندې او د خلکو په مجلسونو کې پراپیګنډاز وي. بیا سوشي چې کوم خلک کمزوري ایمان والوي نو هغوی په دې خبرو کې راشي او بیا هغوی هم په خپل دین باندې تنقیدونه شروع کړي چې زموږ دین داسې ولې وایي، نه واقعي د دې خبره خو صحیح ده. نو تاسو هم د هغوی په خبرو کې راغلی، ته هم نه پوهیږې. او چې د چا ایمان مضبوط وي نو هغوی دا خبرې فیس کولی شي. هر ورځ دا قسم پراپیګنډاز وي. او هغه خلک چې څوک بالکل د اسلام په کناره باندې وي او اسلام پریکټس کوي نو هغوی وغورځېږي. ځکه د ننه اوسئ، ځکه چې کله طوفان راځي پراپیګنډاز راځي نو کمزوري ایمان والا وغورځېږي. نو دا خبره اسانه نه وه. اوس مخکې ګورو وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، او دا یو ډېر غټ آزمایش و، دا مشکل کار و، مشکل امتحان و. مونږ په وړو وړو خبرو باندې وړقیږو. هی ټول خلک راته وایي دومره کچه شومه، دومره امبیرس شوم. مونږ خو هغه څیزونه پرېږدو، مونږ وایو چې نه نه بیا به راته خلک خبرې کوي، خلکو ته به د خبرو موقع میلاو شي. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. لیکن د هغوی دپاره غټه خبره نه وه چاله چې الله تعالی هدایت ورکړی و. د دې مطلب دی چې د رسول اتباع کول، د الله حکم منل د چا دپاره آسان وي. تاسو ماته ووایئ چې چاله الله تعالی هدایت ورکړي، د دې مطلب دی چې کله موږ ته کبیره ښکاري چې دا ډېر ګران دي، ډېر مشکل دي، نو هغه کله وي چې کله زموږ په هدایت کې کمی وي نو بیا د الله تعالی نه هدایت غواړئ. ځکه چې الله تعالی دلته وفرمایل چې دا یو غټ شی و، دا غټ امتحان و، لیکن د هدایت والو دپاره غټ نه و. هغوی چې څنګه حکم راغی نو مخې بل طرف ته وګرځوو. دا یې اونوي چې مخکې تپوس خو وکړمه یا وروسته به وکړو، په دې وخت باندې څه ضرورت دی د کولو. دومره به هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فالو کوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ وګرځوو نو دوی هم ورپسې وګرځوو. هیڅ یې هم اونوي. په خوله باندې مونږ وایو چې دا خو بدو خلک وو، د هغوی خو عقل او پوهه نه وه، مونږ د ټولو نه عقلمند یو. لیکن په اتباع رسول کې هغوی څنګه وو، څومره مخکې وو،
هغوی خو په هغه څیزونو کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوله په کومو کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو فرمایلی چې زما اتباع کوئ. تاسو د دې خبرې نه اندازه ولګوئ. یو ځل یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې روان وو، نو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستړی شو نو دمه یې وکړه او خپله اوښه یې وتړله. نو بیا چې به کله هم هغه صحابي په هغه لاره تېرېدو نو خپله اوښه به هلته تړله او دمه به یې کوله، حالانکه هغه به نه و ستړی په هغه وخت کې. نو دومره به هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فالو کوو، یعنی حکم ورکول خو وروسته خبره ده. هغوی به همیشه داسې کول. سبحان الله. او چې هغوی به کله حدیث روایت کوو نو داسې به روایت کوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وو او په دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شوی وو او دا حدیث بیان کړی وو او په دې وخت باندې د مسکا سره دا خبره کړې وه. نو د هغوی محبت وګورئ، د هغوی اتباع وګورئ، دا خو لا ډېره غټه خبره وه. هغوی خو په وړو وړو خبرو کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه خوراک کوو، څنګه به کېناستو، څنګه به پاسېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره کوله نو د کرتې بټنې کولاوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې د کرتې بټنې کولا وهلې چې کله دا خبره کوله. سبحان الله. داسې یو یو ادا به د هغو نوټ کوله. داسې اتباع چېرته تاسو د چا لیدلي ده نو دا هغه کس کولی شي چې چاته د الله تعالی د طرف نه هدایت میلاو شوی وي. باقی چې کوم خلق وي نو هغوی خو په سوچ کې پاتې شي، سبا به وکړو، بله ورځ به شي، زه خیر دی، دا خو لا ډېر وخت دی، موږ به پې سوچ وکړو، مشوره به وکړو. اوس د بل چا نه هم تپوس وکړئ نو هغوی په سوچونو کې پاتې شي. نو الله تعالی فرمایل چې چاته هدایت میلاو شي که نه نو د هغوی دپاره غټه خبره نه ده. نو وګورئ چې بیا کله موږ ته د الله حکمونه مشکل ښکاره شي د هغې نه بیا موږ ته پته لګي چې موږ ته څومره هدایت میلاو شوی دی. وما كان الله ليضيع ایمانکم. الله تعالی داسې نه دی چې د هغوی ایمانونه ضایع کړي، بلکې هغوی څه او ګورئ نن تاسو قبلې بدلوئ. تاسو چې هغه 14 او 19 میاشتې کوم منځونه دې قبلې ته کړي وو نو د هغې سره به څه کېږي؟ هغه منځونه خو بیا ستاسو نه دي قبول شوي. نو د صحابه کرام رضی الله عنهم سره فکر شو چې زمونږ د ملګرو د منځونو به څه کېږي، څوک چې وفات شوي دي. نو په هغې باندې الله تعالی فرمایل چې وما كان الله ليضيع ایمانکم. دلته یې لیضیع صلاتکم نه دي فرمایلی، بلکې دلته یې صلاح یعنی منځ ته ایمان وي چې الله تعالی به د هغوی ایمانونه نه ضایع کوي. د ایمان نه دلته څه مراد دی؟ صلاح. الله تعالی به د هغوی ایمان نه ضایع کوي ځکه چې الله تعالی داسې نه دی. الله تعالی څنګه دی؟ ان الله بالناس لرؤوف رحیم. الله تعالی خو ډېر شفقت والا دی، ډېر رحم کولو والا دی. یعنی چې هغوی کوم منځونه کړي دي نو هغه وخت د هغې قبلې حکم وو نو هغه صحیح وو، نو الله تعالی به هغوی ولې ضایع کوي؟ نو ګورئ د هغوی فکرونه د څه خبرې وو؟ د منځونو. سبحان الله. د هغوی څنګه فکرونه وو چې ته موږ دا سوچ کړی دی چې پته نشته ما چې کوم منځونه کړي دي چې هغه قبول شوي هم دي او که نه، او د هغوی سره څومره فکر دی چې پته نشته چې زموږ هغه منځونه به قبول شوي هم وي او که نه. هغوی خو هغه قبلې ته منځونه کړي وو او د دنیا نه تللی دي چې کله زموږ برډ وي نو موږ ډېرې خوشحالۍ مناوهو چې ته موږ دا سوچ کړی دی چې دا دومره عمر چې زما تیر شو او ما چې کوم منځونه کړي دي پته نشته چې هغه به قبول شوي هم وي او که نه. دا فکر مو چېرته کړی دی؟ نو د هغوی فکرونه هم څومره ښکلي وو. او دویم د هغوی ایمان. نو وفرمایلی شو چې الله تعالی د چا ایمان نه ضایع کوي، یعنی منځ دی دا د ایمان حصه ده چې د چا منځ نه وي نو د هغو خو ایمان نشته. او ایمان صرف په زړه کې د یقین نوم نه دی. ایمان په زړه کې وي، زړه د ایمان تصدیق کوي او په ژبه د هغې اقرار کوي او د بدن حصې د هغې د عمل ثبوت ورکوي نو دې ته ایمان وایي. ځکه مونځ هم داسې شی دی، دا د ایمان حصه ده
او مونږ خلک وایو چې زما زړه ډېر ښه دی، که زه مونځ هم نه کوم که نه، نو ګوره ایمان صرف په زړه کې نه وي، هغه په ژبه باندې هم ظاهریږي، هغه په عمل کې هم ښکاري. هغه دی ایمان. ایمان د 3 څیزونو نه جوړیږي: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، او عمل بالجوارح. د جوارح په ذریعه یعنی د بدن په ذریعه عمل وکړي. صرف دا ویل چې زړه مې ډېر ښه دی ډېر ښه دی، نو د هغې سره به څه کوئ چې تا د هغې مطابق عمل ونه کړو. داسې څنګه کیدی شي چې تاسو د یو کار منئ او د هغې متعلق د عمل نه کوئ؟ که ستاسو زړه دا خبره مني چې نن د شپې طوفان را روان دی، نو د هغې نه پس به تاسو بیا هیڅ هم نه کوئ به که نه؟ چې کله د چا زړه مني که نه، نو د هغې مطابق بیا بنده عمل کوي. نو رافت څه شی دی؟ شفقت، د مشکلاتو نه بچ کېدل او هر هغه څیز نه بچ کېدل کوم چې انسان ته شر رسوي. الله تعالی ستاسو د پاره ګرانوالی نه غواړي بلکې اسانتیا خوښوي. هغه په تاسو باندې رحم کول غواړي. دا نن چې موږ کوم آیتونه وویل، الله تعالی دې دا قبول کړي او الله تعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ له په ازمایښتونو باندې د صبر کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ د غټو ازمایښتونو نه محفوظ وساتي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم